په لنډي کوتل کې له قبایلي مشرانو سره تر جرګې وروسته د ننګرهار دا قومي مخور د خپل سفر معلومات شریکوي او وایي له کرښې پورې خوا پښتنو مشرانو سره یې په کتنه کې د دواړو خواو او پښتنو په ستونزو خبرې کړي او د حل لپاره یې ورته ګډه تګلاره هم جوړوي. کوزي پښتونخوا ته د دغې جرګې قومي مخورو موخه د تورخم په فرضي کرښه د تګ راتګ پر وخت د پاسپورت پر ځای پر پیژندپاڼه تګ راتګ ته د اجازې غوښتنه وه چې له دواړو خواو حکومتي مشرانو یې کوي. دلته نورو ټولو سرحدونو کې لارې خلاصې دي، خلک په تذکیره او په شناختي کارت باندې تګ راتګ کوي، لیکن داسې مشکل دی چې په تورخم کې مونږ دومره ځورېږو. نو زموږ هدف د ټولو هم دغه دی چې څنګه وشو کولی چې دغه مشکل حل سي او تګ راتګ په تذکیره او په شناختي کارت باندې وشي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیانمنې شوي سوداګریز اړیکې بیا رغولې هم غوښتنو کې شته چې وایي راکمې شوې سوداګرۍ دواړه خوا پښتانه له اقتصادي پلوه هم زیانمن کړي. مونږ اخواته دغه کوم قومي مشران څه هلته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرودل، هغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي، سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زموږ د ټولو ولسونو حل شي. دا کومې ستونزې چې په تورخم کې دي انشاءالله چې دا به حلیږي، هغه مشکلات چې زموږ د مملکت یا د چارواکو پورې ارتباط لري هغه به دلته موږ کوشش کوو چې حل شي، او هغه څه چې د کوز دغه حکومت پورې اړه لري هغه به هلته هغه مشران په ګډه کوشش کوو چې دا مشکلات او ستونزې حل شي. جرګې ته یې هیلهمندي ځکه ډېره ده چې وایي له پېښوره یې قبایلي مشران ننګرهار ته رابللي او تر هغې ناستې وروسته به دواړه خواوې په ګډه په حکومتونو فشار راوړي چې غوښتنې یې ومني. دغه تاریخي جرګه کې داسې یو پریکړې او فیصلې یعنی نظریات داسې موجود وو چې راتلونکي دپاره دغه ولسونه دا خواره ولسونه دا باید سره یو شي او هغه د حکومتونو په سیاست کې کوم رول نه بلکې د ولسونو د اتفاق او د اتحاد خبره وه. ډېرې مثبتې پایلې دې ډېره وځي او ښې آواز به واوري دا زموږ افغانان ټول دواړه پلو چې کوم قومونه پراته دي انشاءالله چې دې مشکل به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور او ننګرهار کې ګڼې کورنۍ شته چې نیمایي غړي یې دې خوا او نیمایي پورې خواته بندې پاتې دي، او که د افغانستان او پاکستان حکومتونه د قومي مخورو غوښتنې ومني نو دا کړاو به یې پای ومومي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.